اوس که په دې زنځیر کې هر څوک ځان ګډوي او ته دا ځکه زما یو ستر شکایت د نفیسې نه همدا دی چې ته که چېرته د یو لایف ته ځې یو د تا او د انجل ترمنځ په توپیر نه پوهېږي د ټیک ټاک خریمه راخلي د تا سره یو ځای راپورته کوي نو خو تا خو خپل عزت هم لیلام که او زمونږ په نمایندګۍ د غږېدلو برخه دې هم د موږ نه واخیسته سو تاسو همیشه باید متوجه اوسئ شاید یو نفر ډیر ښه انساني اما تا راپورته کوي چې تم ښه انساني او د تا سره الیشا راپورته کوي پس هغه انسان چې ځان ته هاسټر وایي هغه د تا سره ظلم کوي ته پوه شوې زه څه وایم دا داسې نه دی چې زه یوازې تا ټارګېټ وم زه یو عمومي بحث کوم زه وایم متوجه اوسئ که تاسو نفیسي خور لایف ته ځئ او نفیسي په خپل لایف کې یو مومو جوجو راپورته کړې وه تاسو نه باید دې لایف ته لاړ شئ تاسو باید ښکته شئ په زرګونو ځله زه د نفیسي خور لایف ته ناست یم دا ماته ریکویسټ کوي چې پورته راشه زه ګورم چې ورسره د ټیک ټاک خریمې ناستې دي ماته خندا راځي زه وایم اوکې زه اوس څه وکړم دا نفیسه هغه جنۍ ده چې د افغانستان ملي منافعو نه دفاع کوي د دې د خاطره ورجیک شم یا هغه جنۍ ده چې د ټیک ټاک خریمې راپورته کړي غواړي ما پرې بېعزته کړي دې موضوع ته باید تاسو پام وکړئ بالکل ستاسو پوینټ ما واخیسته خو ما هغه بله ورځ چې ما د کنځلو خبره کوله مثلا نفیسه خور تاسو یې میایې چې ډېره ښه نجلۍ ده او د افغان نجونو نمایندګي هم په یو اندازه کوی شي ځکه په خپل حجاب او هر څه کې صحیح ده په ټیک ټاک کې که راځي خپل حجاب کې راځي مثلا دغسې نجونو ته هم که کومنټونو کې هم کنځلې وکړي موږ به ووایو چې سمه ده کومنټونه دي د چا خوله څوک نشي تړلی هغه به ومنو خو دا چې بیا بیل براډونو کې ورپسې راځي پوسټونه ورپسې کېږي د دې فامیل ټارګېټ کېږي موږ دغه خلک یاد کړو چې دغه فامیلونه ټارګېټ کوي لایفونه درپسې راځي ولې دیو ته موږ دونه حد اقل ونه شو ویلی چې ګورئ دغه ظلم دی زما د نظره زما شخصي نظر زه وایم دا ظلم دی زما یو نظر دی ورپسې څوک لایف راشي زما صافی صاحب زما یو نظر دی په دې برخه کې اما ستا نظر مې واخیست الله دې اجر درکړي بیا هم چې دی کولی شو بحث وکړو اما زه یو نظر لرم که چېرته زه د ټیک ټاک د خریمو او د هغه ځوانانو ترمنځ یو وټاکم چې د ټیک ټاک خریمو ته په کومنټونو کې کنځلې کوي زه وایم هغه ځوانان چې دې خریمو ته په کومنټونو کې کنځلې کوي ولو که شخصي کنځلې اوسي د دې ځوانانو یو تارویختم زه د ټیک ټاک خریمو په درجنونو نه ورکوم ولې ځکه د ټیک ټاک خریمې زما د وطن عزت ته ټګي دي اما په کومنټونو کې ناست دا مجرد ځوانان یوازې د ټیک ټاک خریمو عزت ته ټګ دي سو که چېرته زه مجبوره اوسم چې بسته د وطن عزت وژغورم او یوازې د ټیک ټاک د یوې خریمې عزت وژغورم سو زه د خپل وطن عزت ژغورم پس که چېرته ماته څوک وایي چې شکیب ته ولې نیوکه نه کوي په هغه ځوانانو باندې چې په ټیک ټاک کې اول خو زه ما غټه نیوکه په دې ځوانانو دا ده چې ولې دې خریمو ته کښېنئ او ولې دوی ته کومنټونه کوئ تر څو د دوی الګوریتم تغذیه کوي اصلا دوی په دې نه ارځي چې الګوریتم یې ورته تغذیه کوي د دې نه ورهاخوا زه په عمر کې دا ځوانان نشم تکبیه کوی او تیر ځل یو خروار خریمې راغلی وي چې ما پوش کې دی ته چې زه دا ځوانانو او د دو ځوانانو کړنې تکبیه کوم زه یې نه تکبیه کوم ځکه زه پوهېږم چې سیاسي شعور یعنې څه او زه پوهېږم چې زما وطن ته کومه ډله ډېره خطرناکه ده پس نوشي جانې چې هر څه کوي هغه ځوانان مګر دا چې د انجونې چې د باعزت او باشرفه شي که الیشا 007 راځي په نیمر بربند لباس کې ګډېږي او ته بیرته ماته وایي چې ولې ته هغه ځوانانو ته کنځلې کوي چې الیشا ته په کومنټ کې لیکي چې ښه مال یې دا ظلم دی ځکه الیشا نیمه بربنډه ګډېږي ورته ځوانان مجبوره دي ورته وایي چې ښه مال دی اغلې نفیسه ستړې مه شي الله مو راول سلامونه ډاکټر صاحب تاسو ته او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته هیله ده چې روغ جوړ به اوسېږئ ډېره مننه موضوع مو ښه راياده او ځینې موضوعات واقعیت شته دی انسان هیڅکله هم خالي د اشتباه نه دی او دا باید ومنو چې هر وخت د انسان نه هر اشتباه کیږي هغه ستاسې ګیله چې دا هغه پر ځای ده باید هر لایف ته څوک لاړ نشي ځکه چې د انسان باندې خپل عزت ګران اوسېږي هیڅکله هم لاړ نشي پاتې شو د صافي ځینې خبرې چې وایي همدا نفیسه که مثبت فعالیت کوي په دې باندې ځینې براډونه او شیان نیول کېږي او دا په دې باندې ونیسئ چې یو څوک واضح ده چې یو څوک د ټیک ټاک خریمه نشي جوړېدلی په هغه به ټارګېټ کېږي هغه ته به حتما داسې یو څه جوړېږي چې هغه د ټارګېټ شي او را دې شي په هغې باندې د دې د لارې بدلون کوښښونه وشي زه په دې باندې خفه نه یم چې په ما باندې د براډ ونیول شي یا ما باندې
اتمن زه یو څه یم په شکیب باندې هم لایفونه نیول کېږي په بل باندې هم لایفونه نیول کېږي ولې هغوی خپل هدف لري ټالنټ دی چې کله څوک یو ټالنټ ولري حتما نور به داسې کوي چې هغه خو زه د دغې په لیول کې ځان نه بولم بعد له دې نه ما ځان ته یو سور خط کاږلی دی چې هر هغه څوک چې سیاسي ډم دی او یا هم د ستاسې الفاظ ډېر ښایسته دي ما ته په ځینې لایفونو کې دا وویل شول البته خپل براډ کې مې دا وویل شول د ځینو لخوا نه چې که چېرته ته د ډاکټر شکیب سره مخامخ کېږي یا هم د دې د نظر موافقه یې ته ورته دا ولې نه وایې چې انجونو ته مال ولې وایي ما ورته توضیحات ورکړو یو څوک چې خپل په جسم باندې خرڅلاو کوي یو څوک چې خپل په جسم باندې تجارت کوي یو څوک چې زه هغې ته د مال نه بدتره کلمه دغه افغانان استعمالوي دا خو یو عادي خبره ده نو هغوی یو خبره ماته وکړله چې ډاکټر شکیب مخکې له اسلام نه چې کوم شیان د ښځو په اړه باندې عام شوي وو غواړي چې هماغسې شیان عام کړي او دا کلمه مخکې د اسلام نه وې ښځینهو ته استعمالېدله او هېڅ حق نه لري چې دغه ښځینه د حیواناتو سره تشبیه کړي که هغه هر رقم ښځینه واوسیږي ما ځینې یو سوال وکړلو چې ښایي تاسې هغه ښځینه چې البته درندو ښځینې ته ډېر ریوال واوسیږي زه واقعیت خپله د ښځو دفاع کوم او هغه ښځې چې واقعیت د عزت پوړونه یې په سر وي زما سر سترګې دي خو هغه ښځینه چې واقعیت زمونږ نوم یې په ټوله نړۍ کې بد کړی ده هغه د مال په نوم باندې یادول ډېر عادي خبره ده خو مطلب تاسې هغې ته کوم نومونه اخلئ یا په براډونو کې مثلا ناست یاستئ هغه په رقم رقم نومونه یادوئ که دلته راشئ په براډ کې ورته چاپلوسي وکړئ یا که یو دا ستاسې خبره هماغه بوبو ده او که هر څوک دا سیاسي ډمان یې راجګ کړي وي یا هم داسې خلک وي چې لوچکان وي او صرف د لوچکۍ په خاطر باندې دلته راځي او هغه هلته ورته مثلا یا رهبره وایي یا بل څه ورته وایي او بیا وروسته نور براډونه نیسي او همدغه یو بوبو او ټول رانیسي ټارګېټ کوي او خبرې ورپسې کوي تاسې دې خلکو ته ښایي بیا کوم نوم اخلئ زه پوهېږم چې تاسې په براډونو کې دې ته حتی د دې نه بدتر یو داسې کلمې اخلئ چې زه یې همدا اوس په خوله نشم اخیستلی تاسې ولې له اصلاح له ځان نه شروع کوئ اصل کې ډاکټر صاحب خبره دا ده که چېرته موږ ګوته نیسو دا یوه ګوته مو نورو ته نیولي اوسېږي دا څلور ګوتې نه ګورو چې ځان ته نیولي دي که چېرته احیانا موږ اصلاح له ځان نه شروع کړو ځینې داسې نجونې شته دی چې واقعیت هغه ښه دي ولې موږ کله ناکله هغوی سره مثلا په تضاد کې راغلي یاستو تاسې د انجل یادونه وکړل تاسو باور وکړئ د ډېرو دغه د ټیک ټاک حریمونو دا ښه ده ځکه چې ما په ډېرو براډونو کې لیدلې ده تاسو سره هغه یو براډ کې په تضاد کې راغلي وه دا صحیح خبره ده خو ډېرې زه نه غواړم دلته باور وکړئ چې دا د ډېرو حریمو څخه ده زه فقط یو شی وایم نه تاسو نشئ کولی یو چاته ښه ووایئ د دې ګورئ زه نه غواړم هغه نفیسه تاسو چیلنج کړم اما ځینې وختونه زه مجبوره کېږم چې تاسو چیلنج کړم نه زه نه وایم چې تاسو د چا دفاع وکړئ یا ونه کوئ زه فقط دومره وایم چې تاسو د یو نفر دفاع چې کوئ او وایي چې ښه ده شاید د دې د خاطره ښیي چې تاسو سره یې ژمنه کړي چې تاسو به زه امریکا ته راولم یا شاید د دې د خاطره ښیي چې تاسو ته یې کوم د پیشو زمری ویشتی یا شاید د دې د خاطره ښیي چې تاسو یې د ټیک ټاک د لښتۍ سره معرفي کړي وئ سو زه هغسې انسان نه یم چې زه د یو انسان ښهوالی یا بدوالی د خپلو شخصي let me explain یو شی به اجازه ده زه د هغې انسانانو نه یم په ټیک ټاک کې ماته ټول خلک ناست دي او پېژني مې زه د هغې انسانانو نه یم چې یو څوک د خپلو شخصي منافعو په اساس وایم چې ښه دی همدغه انجل ماته شخصي پیغامونه راکړي او که چېرته مې لږ زره دوام ورکړی و شاید ما سره یې ډیټ کړی و اما زه ډیټینګ ته وخت نه لرم او زه د ټیک ټاک حریمو ته وخت نه لرم که زه یوه ښځه غواړم هغه باید په سټنډرډ برابرۍ معیار ولري کوم چې د ټیک ټاک نجونې زه فکر نه کوم زما سره د واده کولو معیار ولري دا زه ښکاره وایم هغه کار سوګي ولو که د ټیک ټاک فرشته هم اوسي سو یو خبره دوم د ټیک ټاک د کومې خریفې توصیف چې ته کوي ما سره حتما شخصي چټ کړی دی او دو کوشش کړی چې په یو شکل فلاتر اوسي اما ما ترې ځان ساتلی ځکه زه یو باعزته انسان یم زه خپله خویندې لرم زه خپله کورنۍ لرم سو که د شخصي آلاتو په اساس یې ووایې زه هم کولی شم چې انجل ښه جنۍ وه اولنۍ جنۍ وه چې زه یې فالو کړم ما ته یې بېرته پیام پرېښو چې ماله څنګه سو I don't give a damn زه یوازې سټنډرایزیشن د خپل هیواد د ملي منافعو په اساس کوم که چیرته یو څوک ماته وایي چې فلان جنۍ ښه جنۍ ده زه ورته وایم چې زما ملت ته یې ګټه څه رسولې لښتۍ پې مشهوره کړې تی راته یو ګټه وښایه ورته فلان انسان د ملي منافعو په اساس دغه ګټه رسولې زه هغې ته بیا د افغانستان د لور په سترګه ګورم دا چې شخصي څه روان دي ما باندې مه راښکاره کوئ زه د ټیک ټاک یوه خریمه به هم ته ونه ګوري چې ما ته یې پیام شخصي نه یې پرېښی
واتساپ شمیرې رانه په زاریو غواړي. اما خوشبختي دا ده چې زه مجرد یم، صحیح ده، زه احساسات لرم، اما زما ټیم ټیک ټاک ګوري. سو هغوی پوهېږي چې شکیب باعزته سړی دی، اګر چې کیدای شي کومه ورځ زما شیطان راتورېدلی، زه وایم ته یې راکړه یو شمېره چې یو خبرې ورسره وکړم. سو زما ټیم لګیا دی، هغو بلاک کوي. سو مونږ کله چې یو چا په اړه پرېکړه کوو په ځانګړي ډول په ټیک ټاک کې یو او د ملي منافعو په اساس غږیږو، باید د ملي منافعو په اساس پرېکړې وکړو. اوس تاسو د ملي منافعو په اساس ماته یو کار د دوی وښایي چې زه یې در سره ومنم چې دا ښه شخصیت. یو کار اوپن چلنج. په ځینو ځایونو کې ما ته وی چې د ډیرو د ځینو دلایلو په اساس باندې ما ویلي چې دا د ډیرو ټیک ټاک خریمونه ښه ده. یعنی تاسو دا چې تاسو ویلي اغلې نفیسه، ما مخکې ورته ویل دا چې تاسو ویلي ما ته مهمه نه ده. آی ډونټ ګیو ا ډام. زه وایم په مجرد د دې چې ته وایي چې د ډیرو خریمونه ښه ده، په داسې حالت کې چې زه فکر کوم تر ټولو بدتره خریمه دا ده، ځکه دې د افغانانو په خلاف د ټیک ټاک لښتۍ مشهوره کړه، ځکه دې د افغانانو په خلاف د ټیک ټاک دمان راواخیسته، ځکه دې د افغانانو په خلاف د ټیک ټاک د عطا محمد نور سره نیمچه یارانه جوړه کړه او د هغه په براډ کې بې اتفاقي خپره کړه. سو ګیو می ا پروف چې په کوم اساس دې د افغانستان ملي منافعو ته څه وکړه چې زه د هغې په اساس وایم چې دا ښه ده. شخصي اړیکه یې تا سره اټس فاین، زه کیسه کې نه یم، شاید تاسو سره خویندې اوسئ، I don't give a damn. اما زه چې دلته راځم د افغان زما سره کرښه معلومه ده، فقط د ملت ملي منافع دي. زما نه سندي زما سره کرخه هم معلومه ده، ډاکټر صاحب محترم، زما سره کرخه هم معلومه ده. ما بار ویلي دي چې ما ته هغه یو دقیقه ما بار ویلي دي چې ما ته تر ټولو بهتره هغه څه دي چې د وطن لپاره یو څه پکې وکړلی شي او د دې ترڅنګ د اسلام لپاره پکې یو څه وکړلی شي. خو خبره دا ده چې ځینې خلک په شاده خانه خلک ټارګټ کوي یا مخامخ د خبره چاته نه کوي چې مثلا ته داسې یا اسې یا مثلا په چلو ول سره کولی شي. تاسو شخصي باز دی، تاسو د هغې جنۍ نه ځکه خوشحاله یې چې مخامخ په تا نیوکې کوي، پسې شی نه کوي، دا شخصي باز دی. I don't give a damn about that. تو خپل نظر لرئ؟ نه مخامخ هم نیوکې کوي یا مخامخ هم نیوکې کوي، داسې فکر ونه کړئ. موږ شاید د نظر په اساس باندې یو ژورنالست دی او زما پوښتنه ډېره واضح وه. زه فکر کوم ضرورت نشته په دې نور اضافي بحث وکړو. زه تا ته وایم چې د تا په هغې اساس کې زه تاسو ته وایم چې داسې هېڅ کوم څه نشته. هغه کې بیا زه درته پاتې راځم ځکه داسې ما ته مو وایي چې دا جنۍ د ډېرو نه ښه ده. ځکه ګورې زه تاسو ته یو شی وایم اغل نفیسه، د افغانستان خلکو چې تاسو ته څومره مینه درکړې، زه اوس پرېږدئ چې تاسو ته بیرته اصلي شیان در په یاد کړم، ځکه زه د افغانانو د افغانستان د ملت یو استازی یم، زه باید تاسو ته در یاد کړم. افغانانو تاسو ته چې کومه مینه درکړې د دې د خاطر نه ده درکړې چې ستا چیرې خوښیږي، د دې د خاطر نه ده درکړې چې ستا اولادونه خوښیږي، د دې د خاطر نه ده درکړې چې ستا میړې خوښیږي، د دې د خاطر مینه نه ده درکړې چې ستا په ټیک ټاک کې څو خریمي ملګري دي د دوه هغه خوښیږي. د پاکستان او د افغانستان جګړه وه او د افغانستان خلک احساساتي دي. هر هغه څوک چې د افغانستان او پاکستان په جګړه کې د خپل وطن نه دفاع کوي، د افغانستان خلک د هغې خلکو نه خپل سر قربانوي. پس څومره ستا مینوال چې په ټیک ټاک کې دي، ته باید پوه شې چې د هغوی سورس او منبع څه شی ده. د هغوی سورس او منبع دا ده چې کله د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه وه، ته یوازینۍ هغه جنۍ وي چې راپورته شوې تر څو د پاکستان د مرتد فوج په خلاف خبرې وکړي. اوس دا د شخصي ګټې دپاره وکړه یا د ملي ګټې دپاره وکړه، خدای پوښه ته پوښه او په آخرت کې د هغې جواب پوښه. زه نه وایم لکه زه جج نه کوم، زه وایم ته پوښه او خدای پوښه. اوس مینه خلکو درکړه د دې د خاطره چې ته د افغانستان ملي منافعو ته د پاکستان او افغانستان په جګړه کې ژمنه پاتې شوې. دا مینه وه خلکو درکړه. 15 لکه خلک اوس د تا سره یو امانت پاتې شوه. دا 15 لکه خلک ته کوم طرف ته اوس بیایي؟ په ټیک ټاک کې دا 15 لکه خلک د پاکستان نه د دفاع په نوم دې خپل کړه، د ټیک ټاک په خریموی بیرته خرڅوي. که چیرته ته دا کار وکړې، دا خلک نن نه پوهېږي، سبا ته پوهېږي. په دې ټیک ټاک کې ډېری خلک و چې د وطن په نوم، د بیرغ په نوم، د عسکر په نوم، د ډاکټر نجیب په نوم خلک په کلونو دوکه کړي وه. په 2025 کال کې خدای ذلیله کړه. پس هر هغه انسان چې د وطن په نوم ملي منافعو ته یا شخصي ملګرتیاو ته د افغانستان د ملت د خلکو سره یو شکل لوبه کوي، هغه خدای شرموي که نه که سبا. زه د یو ملګري په توګه تا متوجه کوم چې ته 15 لکه کورنۍ لري
او دا هغه خلک دي چې د افغانستان د ملي منافعو دپاره یې تاته مینه درکړې. اوس ته د یو باتورې ملالې په توګه څنګه د دې 15 لکو خلکو دا باور له منځه نه وړې؟ دا تا پورې اړه لري. که زه ستا په ځای وم، زه اصلا په خپل لایف کې د ټیک ټاک خریمو ته وخت نه ورکوم او زما ټول لایف به د ټیک ټاک د خریمو په خلاف وي. څه ورسېږي دې ته چې زه د هغوی سره ملګرتیا وکړم، زه یې خوارخونده شم. که زه ستا په ځای وم، دغه نن زما سره چې کومه مینه کېږي دلته په دې ټیک ټاک کې د دین د خاطره ده، د خاورې د خاطره ده، د ملت د خاطره ده. دغه نن که زه راپورته شم ګل خان شم، که زه ګل مرجان شم، که زه د ټیک ټاک عطا محمد نور شم، د دې خلکو زړه ماتېږي. شاید دا خلک ما پرې نږدي، شاید زه دوامداره فریب ورکم، اما کله چې زه د دې خلکو زړه دردوم او زړه یې ماتوم، د دې پوښتنه ما نه خدای کوي. سو زه دا وایم چې تاسو شهرت چې دی د ملي منافعو په اساسو په ټیک ټاک کې به تاسو د شخصي منافعو په اساس پرېکړه نه کوئ. کله چې د ټیک ټاک یوه خریمه د انجل په نوم چې ټوله ورځ کنځلې کوي او د 3-4 نفرو سره جوړه ده، هغه تاسو راولئ او وایئ چې دا بهتره ده د ملي منافعو په اساس باید دي. ځکه په ټیک ټاک کې خو تاسو د شخصي منافعو یو نفر ته ماته وښایي چې ټیک ټاک کې تا فالو کوي د شخصي منافعو په اساس، خو تا واده کړی، اولاد لري، څوک دې ولې فالو کوي؟ ځوانان خو ټول همدا دي. بنان تا چې فالو کوي د افغانستان په سر دې فالو کوي، پس تا ته باید سره کرخم افغانستان خور کوي. بالکل دقیقاً زما سره کرخه افغانستان دی او ان شاء الله وبه اوسېږي او د دې ترڅنګ نه تنها افغانستان بلکې زما هغه اسلامي ټول قواعد دي چې زه ورته واقعیت احترام لرم، زما دین دی، زما مذهب دی، زما ایمان دی. خو دلته کیسه دا ده چې د دې ترڅنګ چې هغې بحث ته بیخي زه نوره نه ځم، ځکه واقعیت هلته ملي منافع څه نشته دی چې زه باید دلته بحث وکړم، ځکه زه هلته ناکامېږم. د دې ترڅنګ زه صرف یو بحث ته راغلی وم، هغه دا و چې اکثره راډیوونو کې چې هغه خلک هم مارجې کړي دي، هغوی په بحث باندې هم پوهېږي، هغوی په منطق باندې هم پوهېږي. همدغه یو انتقاد دی چې ډاکټر صاحب شکیب صرف یو خبره چې هغه مال دی او ځینې دغه دي ته باید وضاحت ورکړي او کله دي دا کلمه نه استعمالوي. ما ورته ویل چې ډاکټر صاحب شکیب ماته او یا هم امثال د دې ته چې داسې نجونې اوسېږي چې هغه په عزت باندې اوسېږي، هغه مال کلمه نه استفاده کوي. نو هغې وی چې نه دا هر چاته استفاده کوي او عامه کلمه ده او هر کله چې هم ویډیو جوړوي یا هم لایف کې راځي دغه کلمه استفاده کوي. اغلی نفیسه زه وایم دا زما کار دی، زه یو شی لرم، زه یو عادت لرم، زه نه غواړم ما نه هېڅوک دفاع وکړي، ځکه زه همیشه خوند راکوي چې په جګړه کې تنها اوسم، یا زما ته همیشه خوند راکوي چې په جګړه کې تنها اوسم. اما زه یو شی وایم، نن مې تا ته د یو خور غوندې، او دا جدي درته وایم، الله شاهد دی، د یو خور غوندې مې تا ته مشوره درکړه او ته مې متوجه کړې چې د تا حیثیت، عزت او د تا سره مینه خلک په کوم سټنډرډ کوي. هیڅ کله د دې خلکو لایف ته په تګ هغه عزت او حیثیت له منځه مه وړه. دا ستا خبره زه سل په سلو منم او دا ما ځان ته سره کرښه ټاکلې ده او انشاءالله چې په دې باندې انسان تجربه حاصلوي د ځینې خبرو نه. خو کله چې زه هم یعنی یو باعزته څوک په ټیک ټاک کې راجګوم، زه نه غواړم چې له تا نه دفاع وکړم. زه پوهېږم چې ته په ښه الفاظو په ښه شکل باندې په ښه سټیج باندې ځان څخه دفاع کولی شي، ولې که چېرته ما ته وایي د یوه افغانې ښځې په حیث باندې ته د شکیب سره مخ کېږي، ته هغه سره مثلا یا خبرې وکړلې، ته ولې د افغانو ښځو دفاع نه کوي؟ هغه مثلا افغان ښځو ته مال وایي. زه په همدې یو ټکي کېدو سره بنده یم. زه ورته وایم چې دا با عزته افغانو ښځو ته، مثلا په افغانو ښځو کې یوه ښځه ته مې خدای ناخسته ما کله تا ته مال ویلی؟ دغه کومې نجونې چې دعوه د دې لري چې موږ افغانې ښځې یو، زه د دوی په افغانیت شک لرم. ته ما ته یو جنۍ راوښیه چې ما د مال په نوم یاده کړي، هغه د افغانۍ یا د افغانستان په سلو کې 0.1% خلک هغه د افغانانو په توګه ومني. سو که چېرته اغلې نفیسه ته راځې، که چېرته ته ما سره همنظره یې، زه بیا تا سره نور بحث نه لرم، اما که چېرته څوک ما سره کاونټر آرګومنټ کوي، زه دا نن اوپن چیلنج ورکوم. هر هغه څوک چې ما ته وایي چې شکیب ته دې نجونو ته د مال په ویلو سره ملامته یې، ما ته دغه اوس ولیکئ، زه مو راپورته کوم، ما ته قناعت راکوئ. زه وایم مال تر ټولو بهترین لفظ دی چې زه یې دوی ته کاروم. دوی په اصل کې د ټیک ټاک خریمې دي. اوس مهمه خبره دا ده چې اکثریت د دوی د خریمې په معنا نه پوهېږي. که چېرته د خریمې په معنا پوه شي، مال به په شکرونو قبول کړي. ما خو دا به چاته وایم چې ښایسته لوکس اندام ولري، کاشکې د دوی اندامونه لوکس وي. بلې مهرباني. ښه
خریمتوب کې خو هیڅ شک نشته دی. زه هم په ویاړ ورته خریمه وایم ځکه چې ځینې لښتیګانې همدو خریمو مشوره هم کړلې، همدو خریمو بلیک میل هم کړلې او ډېرې داسې قضیې شته دی چې واقعیت زه هم ترې خبره شولم او واقعیت افسوس مې راغی د دې په خاطر چې یوه نجلۍ ولې تر دې حده پورې لاړه شي او بیا نورې نجونې ټارګېټ کړي چې ودرېږه موږ خو هسې هم خریمې شوي یاستو، نورې نجونې چې په سمه دي هغه هم خریمې شي. افسوس په دې خبره باندې دا زه واقعیت وایم ځکه چې ما ولید او د دې ترڅنګ هغه خبره ته چې صافي اشاره وکړله لایفونه او شیان چې زما پر خلاف باندې نیول کېږي لږ څه نور هم کش ورکوي، ډېر ونیسئ، خو هدف به مې هېڅکله هم بدل نشي. زه چې په کوم رقم باندې راغلی ما انشاءالله هماسې به پاتې شم او تاسې چې څومره هم کش ورکوي 1 میاشت 2 میاشت تر هغې وروسته به بیا مو خولې تړل شوي وي. داسې هېڅ یو انسان نشته چې هغه د ټیلنټ وي او هغه د هېڅ څوک ټارګېټ نه کړي او یا د ورپسې ونغږېږي او یا مثلا براډونه ورپسې ونیسي. تر هغې یو سیاسي ډم و چې هغه ورځ موږ په براډ کې ښکته هم کوو، زما ډېر سخت ربط هم راځي، همدغه یو بوبو راجګ کړی و او همدا ورسره براډونو شیانو کې کینی. نو په دغسې سیاسي ډمان کې ما پسې 50 لایفونه هم ونیسي I don't care. زه ورته هیڅ اهمیت نه ورکوم او اصلا پې د سر هم نه خوږوم. ډېره مننه ډاکټر صاحب بریالي. فقط زه یو شی وایم، کوم څه چې اوسني شرایطو کې زه پوهېږم هغه نفیسه شاید ته زما نه کرکه وکړې، اما ډیری خلکو ما نه په ابتدا کې کرکه کړې، په آخر کې بیرته راته پیغامونه پرېښي، بخښنه یې رانه غوښتې. کوم څه چې تا سره اوس کېږي د دې د خاطره در سره کېږي چې تا د ټیک ټاک د خریمو او په ټیک ټاک کې د سیاسي ډمانو ملګرتیا غوره کړې وه. اوس د تا نه ملامتوم، شاید د دې د خاطره د دا ملګرتیا غوره کړي چې دوی دې راولي امریکا ته کوم کیس درته جوړ کړي whatever. اما که د سپکو خلکو ملګرتیا وکړي ته سپکېږي. کله چې د سپکو خلکو سره ملګري شوې یا به ته د هغوی غوندې جوړېږي او تر اخره پورې به ورسره اوسې یا دې له منځه وړي. زه نه غواړم دا خبرې وکړم ځکه ځینې ملګري چې دی شاید زه په رمز کې وایم څوک چې هوښیار دی پوهېږي. یو وخت کې په ټیک ټاک کې یو نفر ډېر زیات مشهوره و او ځان ته یې په ټیک ټاک کې چې دی د ټیک ټاک پاچا ویلی او د انسان چې څنګه هم د افغانستان خلک په ټیک ټاک کې په سیاسي مسایلو کې ګډول همسې به ګډېدل چې څنګه به یې ګډول او هیچا یې په وړاندې بد لفظ ځکه نشو کارولی چې دې انسان په ټیک ټاک کې د ټیک ټاک د سیاسي ډمانو یو ګروپ لره په واتساپ کې او دا واتساپ ګروپ څه رقم و. که چیرته به ته د دې ټیک ټاک د جعلي امپراتور په اړه وغږېدې نو هغه سړي به دې ګروپ ته چې دی د تا نوم ورکه چې فلانکی ترور کوي، بیا به هغې کې کنزلمارو به درته چې دی سندور ووهه، چا به درته د عقل شربت درکه، چا به درپسې چې دی بدورت شروع کړه، چا به چې دی پخواني ارشیف کې ویډیوګانې راواخیستې ایډیټ به یې کړې، ته به یې ترور کړې او د دې د خاطره ټولو خلکو موږ ته وایي چې هی دغه سړي موږ په شرمو وشرمولو. ګل خان را باندې مشر کړه، د ملي اردو عساکرو نه چې دی ګفټینګونو باندې په میلیونهاو ډالر واخیسته، د اسلام راته وشرموه، بیا بیرغ راته وشرموه، د ډاکټر نجیب بیچاره په وینو باندې تجارت وکړه، هیڅوک نشته چې په مقابل کې ودرېږي. ما مې ټیم ته ویلی چې ولې د انسان په مقابل کې څوک نشي درېدی، ولې دا چټیات وایي، وایي د دې د خاطره چې خلک سیاسي تروروي. ما ویلې اوکې په ټیک ټاک کې د سیاسي تروروي، هو ولې موږ دا سړی سیاسي نشو ترور کوی. مطلب که یو انسان تا په بوکس وایي ولې ته په بوکس نشي وهلی. موږ ویلې صحیح ده لیټس ډو دیټ. زه لاړم د دې سړي سره مې اول صحیح سیاسي بحث وکړه او کله چې دا پکې کم راغی د ګل خان سره یو ځای د خپل ټیم ته امر وکړه چې بسم الله شکیب سیاسي ترور کوي او زما د سیاسي ترور خبره چې شوه چې دو زما شارټ ویډیوګانې راواچولې چې دا خو یو وخت کې د سړي ته دا کول. ما مې خپل ټیم ته امر وکړه چې تاسو مارشیف راوباسئ او دلته چې کوم ایډیټوران ناست دي زه نن هم دوی ته سلامي کوم. هغوی لاړه مونږ دا کار وکړه، مونږ ویل که ته سیاسي ترور کوي مونږ هم تا سیاسي تروروي. مونږ د افغانیت تعریف راویست، شارټ ویډیو مو واچوله چې افغانیت یعنې څه، یعنې اوبه راوړونکی. اوکې ته هم سیاسي ترور شوې. پس زه وایم دا داسې بد خلک دي چې که چیرته د ور ودانګل سیاسي تروری دی. اوس اغلې نفیسه ته دوه لارې لرې، که دوی سره یو ځای شي بیرته درپسې چپېږي، اما که د دوی نه لرې شي تا سیاسي ترور کوي او کله دی چې دا خلک سیاسي ترور کوي د زور جواب به په زور ورکوي، د بوکس جواب به په بوکس ورکوي.
که چیرته ماته څوک سیاسي ترور کوي زه د دوی غوندې خلکو ته د عقل سندرو نه پوهېږم شربت نه کدم بلکې زه دوی سیاسي ترور کوم. سیاسي ترور څه شی ته وایي؟ د دوی رازونه زه خلکو ته راسپړم. په هغه وټساپ ګروپ کې چې 15 نفره وه د هماغې وټساپ ګروپ نه بیرته ماته ویل کېده چې نن د تا په اړه څه پرېکړه شوې. په هغه 15 نفرو کې یو دانه ځان ته ډاکټر وایي سوی تغذي دی ډېر بدتره دی. هغه ما پسې ویډیو کړې وه چې دا هر چا خپلوان دی ونیسئ مونږ هغه ټارګېټ کړی و. نن هماغه سړی د افغانستان اسلامي امارت نه په لایف کې بخښنه غواړي. هماغه سړی چې یو وخت د افغانستان د اسلامي امارت خلاف و او نن عذر و زارۍ کوي چې که زه وطن ته راغلم ماته څه شی مه وایئ. پوهېږئ ولې؟ ځکه د دې سړي کوم تاریخچه چې مونږ تر اوسه پورې راسپړلې دا اسناد نه لري او د امریکا نه کیدای شي بیرته ډېر زر په لغت واستوي افغانستان ته. زه د سړي ته وایم ته فکر کوي ستا هغه ویډیوګانې زموږ هېرېږي او ته فکر کوي ته افغانستان ته ځې ته به جوړ پاتې کېږي. زه وایم پښتون باید خپل غچ واخلي په طبیعت یې باید واخلي. زه هیڅ خبره نه هېروم تاسو باید هیڅ خبرې هېرې نه کوئ. دا د ټیک ټاک خریمې چې دي دوی چې څومره زیان اوس زموږ ملت ته رسولی زموږ افغانستان ته یې رسولی فکر کوئ زما هېرېږي نه. د دې غچ مونږ اخلو دوامداره یې اخلو سپکو خلکو غوندې نه اخلو. لږ 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 یو بوکس ورکړه چې درته یې پام شو ارامه شه. یو سپېډه ورکړه چې درته یې پام شو ارامه شه. داسې په جنګ کې ذلیله که زما خوښېږي چې زه اوږده جګړه وکړم. نه مې خوښېږي چې یو ورځ راشم هر څه راواخلم او ختم شي. اوږده جګړه د دې خلکو سره وکئ. دا کوم خلک چې په ټیک ټاک کې فحشا خپروي دا د ټیک ټاک خریمې چې دي. سو د دوی نه تاسو مه ډارېږئ که دوی د تاسو په اړه سپکې سپورې وایي. اغلی عمران صاحب ستړی مه شي الله دې راوله مهرباني ورور. سلامونه ډاکټر صاحب تا ته او د ټولو اورېدونکو ته. نو کله نه کله لایفونه د مخې ته راځي ډاکټر صاحب خفه نه شي او دوه پوښتنې لرم. مهرباني ورور. د تا ویډیوګانې چې ما ته مخې ته راځي مثلا اکثره پکې ته کنه زنانه ذات ته خریمه وي. اوس د هغه افغانو ښځو توهین نه دی چې هغه د مثلا په هلمند یا کندهار یا مشرقي کې غرو سرو کې پراته دي بیچارهګان چې په ساده هغه کمرې والا موبایل خو څه کوي یو ساده موبایل ته لاسرسی نه لري او نه ورباندې پوهېږي. ورور ساده جواب درکوم. تم پښتون یې زم پښتون یم تم افغان یې زم افغان یم دا دواړه م سره یو دي. او بالکل. اوس زه غواړم تا ته اپشن درکم صحیح ده. زه یوه جینۍ یم ټیک ټاک ته لایف راغلی یم دغه اوس بیا زه آخر کې تا ته وایم چې ته منې چې دا جینۍ دې ستا خور یې او که نه ځکه زما هره افغانه جینۍ خور ده او کله چې زه وایم چې یوه جینۍ افغانه ده باید ته م هغه ومنې چې ستا خور ده. زه خو ورته خور نشم ویلی. دې جینۍ ته ته خور ویلی شي که نه. کامرا ساوند اکشن. سلام علیکم زه په افغانستان کې رهبره کیږم. ټول خلک چې دلته دي زه به د افغانستان رهبره وم سو بیبی مونږ ځو افغانستان ته او مونږ انجونو ته ازادي غواړو او ټول انجونې باید آزاده وي. دې ته ته خور وایې؟ نه دې ته خو زه خور نه یم. اوس ګلالۍ کریمي چې په فرانسه کې چې ګلالۍ کریمي اوسېږي ما ته دومره ووایه دې ته ته څه وایې؟ دې ته زه بې افغانه نه ویم. نه څه شی ورته وایي که نوم ورته واخلي بیبي حاجي ورته وایي ولی الله ورته وایي. ولی الله نه مې یعنې د خدای ملګري څه شی ورته یو نوم خو ورته واخله. بې فرهنګه بې کلتوره بې ایمانه بې وجدانه خپل ایمان خپل وجدان. ګلالۍ ته څه شی وایي؟ بیبي حاجي ګلالۍ هم داسې یوه بې وجدانه ښځه د خپل کلتور په شمشاد تلویزیون کې به چې کار کوو درون ټیکری به په سر کړی ما هم ورته احترام لرو تا هم ورته احترام لرو. نن چې د توریانو سره ګرځي اوکې په مجرد د دې چې ته وایې چې بې وجدانه ښځه ده مطلب یو افغانه کیدای شي بې وجدانه اوسي اما دا لغت نرم دی. دوی نه یوازې دا وجدان چې یو څوک ونه لري دا ستا شخصي کار دی اما دوی په دې کارونو باندې آیا افغانستان ته ضرر رسوي که نه رسوي؟ ګوره ډاکټر صاحب یو 2 ورځې مخکې په جرمني کې مظاهره وشوه د افغانانو ښځې راځي افغانان نران او ښځې جګ شو د افغانانو ښځو چادري او کالي راواخیسته ویش کول که نه ښار په منځ کې ویډیو به دې لیدلي. دا معنی ورکوي چې افغانان دوی خلکو ته ترورستان معرفي کوي. دا معنی ورکوي چې دا ټیکری په دوی په زور اخیسته شوې. هغه ښځې بهتره دي ورور مې په کال کې څو ځلې چادریش کېږي. خبر خو دې منمه ته خو زما یو پوښتنې جواب را په کال کې څو ځلې په خارج کې چادریش کېږي؟ په کال کې به یوه ځل یوه پیره دوه پیرې وش کېږي خو دا د دې نه سل برابر تاوان زیات لري. ګوره عمران جان صدقه دې شم په ټیک ټاک کې هره ورځ د ټیک ټاک خریمې د افغان ښځو په نمایندګۍ تا ته چې دی اوهې راخیستی. موضوع معلومه نه وي. ما بله ورځ دا نجونې کوم چې د ټیک ټاک خریمې دي ما چلنج کړې ما ورته ویلې چې تاسو یو دقیقه د افغانستان د ملي منافعو په اړه وغږیږئ چا یو دقیقه خبرې نه شوې کوئ.
سو زه تاته وایم چې یوه جینۍ چې د افغان ښځو په نمایندګۍ ټیک ټاک ته راځي او ټوله ورځ د مجردانو فشار لوړ کړی او تاته اوه کوي په ټیک ټاک کې، او کاشکې دا اوه تر اخره پاتې شي. بیا د هغې نه وروسته ګل خان او ګل مرجان خپل لایف ته راپورته کوي تر څو افغانستان یوې بلې جګړې ته وردننه کړي. ته دې ښځو ته څه شی وایې؟ ډاکټر صاحب دا منم، اوس دا ګفټینګ ورته ماوته کو ماوته ورته ناست که کوم افریقایي امریکایي دي ته ناست، خو دا خو ماوته بېلارې کړي دي. نه ماوته خو ځکه اول هغو زما مجردان بېلارې کړي. زما مجردان یې ولې بېلارې کړي؟ ځکه زما مجردانو ته وایې چې دو خو افغانانې دي. زه خو ورته نه وایم چې افغانانې دي، زه ورته وایم چې سړیه د دې لایف ته مه کښېنه، د دې او د علیشا ترمنځ توپیر نشته. زه ورته وایم سړیه د دې لایف ته مه کښېنه، په آه اوه یې فریب ونه خوري. دا 45 کلنې 50 کلنې ښځې دي چې ولاکه چیره د کتو یې هر یو یې 3 طلاقونه اخیستي. زه ورته حقایق وایم، کوم چې ته ماته وایې چې شکیب ولې ورته حقایق وایي، ولې دوی ته خریمه وایي، ولې دوی ته مال وایي. که زه د مونږه شخ بروتي مجرد ته دا حقایق ونه وایم، هغه خو تباه دی. هغه خو فکر کوي چې دا د پردې تر شا کترینا کیف ناسته ده. هغه خو وایي چې بلا افغانستان پسې پرېږده چې دا کترینا کیف لاسته راوړم. سو ته باید دا مجرد پوی کړي چې هغه ګفټ ونه کړي نه. او که ته پویایې نو خو ته خو نشي ویلی چې ولا کترینا کیف د بیبي حاجي ده، نو خو ته خو د یو چا په صفت د هغه بد نشي ویلی. ته پوه شوې زما په هدف زه څه وایم؟ تا په مطلب باندې پوه شوم ډاکټر صاحب، که خبره څومره تاوې خبره په ما او تا باندې راګرځي. که ما او تا ورته شیشه ونه ټکوو، که ما او تا ورته ګفټینګ ونه کړو، که ما او تا یې فالونه کړو، که ما او تا ورته لایف ته کینو. اوکې، او که ما او تا ورته افغانه ونه وایو، ته ورته اوس افغانه وایي؟ ډاکټر صاحب ضرور هغه افغانه ده چې هغه سره پاسپورټ دی، هغې په وینه کې رنګ دی چې خدای پسې خدای ورته په قهر شوی دی، خو د خپل کار دی. ورور مې زه تاته یو چلنج درکوم، د ټیک ټاک هرې خریمې که چیرته په لایف کې دا جرأت وکړه چې خپله چیره او پاسپورټ وښایي، زه حاضر یم چې کینم د هغې کور ته په جرګه لاړ شم او د هغې د پلار نه پوښتنه وکړم چې وا کاکا دا ډز دې په کوم وخت کې کړی و چې داسې درې رګه پوښتنه دې راویستې. زه شک لرم او په پوره افتخار وایم چې د افغان نه داسې ډزه نه کیږي، ځکه ما افغانان لیدلي چې ترکیانو سره یې واده کړی، افغانان مې لیدلي روسانو سره یې واده کړی، افغانان مې لیدلي امریکایانو سره یې واده کړی، سبا به زه دغلته یوې کاناډایي سره واده کوم. خو که ما داسې ډز کړی، زه حاضر یم چې خپل توغندی په خپله خونسا کړم. ته ورته د افغانې په سترګه ګوري، زه ورته نه ګورم. او زه وایم دا خلک د افغانستان پاسپورټ نه لري، ځکه یو څوک چې په ژوند کې 15 ځلیم د افغانستان په خاوره کې اوبه څښلي یا د افغانستان مالګه او نمک یې خوړلی، هغه دومره بې عزته کیږي نه. as simple as that. یوه خبره ته وکړم ډاکټر صاحب، ښه صحیح ده د خبره دې زه منم یو حده پورې، خو د ما او تا ځوانم دومره یو تعداد دونه بې غیرته شوي، زه خپل هم کله لایف راځم. واوروره ولور کې ماته دي خود به داسې کېږي. فکر وکړه په ټیک ټاک کې تا ته یو پښتانه نیمچه انګلیسي وایي، دا هر چا ورته فشار جګېږي. ولا ولې دا ته ګوري، ولې ته دونه دفاع کوي؟ خو حتما به ډاکټر صاحب قسم دی چې ورانې ما ته په ځوان کې دی، ګوره د 40 کاله ما ته ځوانان دونه بې فرهنګه شوه چې لایف به دې لګولې شروع کړی، هېڅ موضوع به بله نه به د چا مور یا نه به د چا خور دی، دماغ د تا ځوان رجګېږي، پیک اډي به جوړه کړي، بر نه هګرته مور دی خور دی اډي به هغه لایف کته کې. هغه در سره منم. اوس دې ځوان ته څه وایې ډاکټر صاحب چې دا ولې دې ګناه دا خبره څه ده؟ ته خو ښځه یا دې خو چاته مور خور نه یې راکړې، خپل مال په خلکو سودا کوي په ما او تا باندې، صحیح ده؟ په یو لوډه بیا کل باندې هغه عمران په دې برخه کې درته هېڅ هم نشم ویلی، ځکه دا منم زمونږ د ځوانانو فرهنګ خرابه شوی په ځانګړي ډول د مجردانو، او په دې برخه کې باید کار وشي. حتی زه خپله زه فکر نه کوم چې یو باحیا مجرد دی اوسم، حتی زه باید خپله په خپلو اخلاقو باندې بهتره کار وکړم تر څو لا بادینه او با افغانیته انسان شم. زه دا منم در سره ورو. قسم دی ډاکټر صاحب دا مازوري زه کله ناکله لایف راځم، زه دې په خاطر راجګوم چې تا افغانې پښتونې په پښتو سره وغږېږو، نه د چا مور یادوم نه د چا خور یادوم. زه مجرد یم، 12 کاله وشو زه وطن ته هم نه یم لاړ، ولې الحمدلله ایمان لرم وجدان لرم، د چا یا ته په سپکه نه ګورم، د چا مور د خپل مور ته چې زه وګورم څونه احترام ورته لرم دونه تا مور ته هم لرم. که په ما باندې د خپله مور څومره ګرانه ده. همدغې مجردانو د ما او د تا مارکیټینګ هم خراب کړی، اوس څوک ښځې نه راکوي. ګوره ډاکټر صاحب ښځه په خپل ځای خو د چا مور خور بر نه حقه یادول، ګوره کوم قرآن او حدیث باندې چې ما ورته عقیده لرو په هغې کې ما ورته دا لیکلي چې ګوره بر نه حقه به د یو انسان زړه نه ازاروي. خو ولې همدغه افغان چې ما ورته سره په پښتو غږېږي، همدغه افغان چې د افغانۍ چغې وایي، همدغه افغان چې وایي چې 15,000 کلن تاریخ لرم، لایف ته راجګی بر نه حقه د مور خور هم کنځي چې څه دې ورته وي عکس دلته لګوي 100 نفره نور درته د مور خور کنځا کوي. ته ماته دې ځوانه په باره کې تشریح راکړه چې دا ښه دی او که بد دی. اوس ما دا خبره تا سره ومنله، ولې حقیقت تریخ دی. ما نه غوښتل چې تا خفه کم، بلکې غوښتل مې چې په خوشحالۍ در سره خدای پاماني وکړم. اما که غواړې حقیقت واورې زه درته وایم
په دغه لایف کې 2 کاله کېږي زه په فیسبوک کې لایف راځم 2015 2 کاله مې ملا نه کېږي زما 1 کال او 3 میاشتې کېږي ځکه په دې مسافرۍ کې تر اوسه پورې زما 2 کاله نه دي پوره 1 کال او 3 میاشتې کېږي ورور مې زه دلته لایف راځم په دې 1 کال او 3 میاشتو کې فقط یو ځلې ماته کنځلې شوي او هغه کنځلې م راته په لایف کې شوي کله مې چې سړی قطع کړی چې بیرته راپورته شوی بخښنه یې رانه غوښتې ځکه هغه یو بل چا غلط پوی کړی زه نه پوهېږم چې کله تاسو وایي چې په لایف کې کنځلماران دي په کومنټونو کې کنځلماران دي دا خلک لایف ته راځي خلکو ته مور و خور یادوي ولې ماته څوک نه یادوي هو که چیرته داسې یو انسان راته یادوي چې لکه یو دانه دی چې یو وخت کې د ټیک ټاک دا محمد نور دغه و د واتساپ ګروپ کنځلمارو نه پوهېږم ماشالو چې یو سترګې چپې دي اوله کله چې دی ګیمینګ کوي کله یو شی کوي یو ځل هغه راته کنځلې کړي اوس هغه انسان سره باید بیرته جواب ورکړم نه ځکه هغه انسان د ګلخان نه ماته بتره ښکاري دومره بې غیرته انسان دی زموږ د خوږیاڼو یو سړی دی شیرزاد نومیږي هره ورځ یې هغه مور و خور کنځي بیرته دې د خاطره چې 2-3 ګلان ورته وولي بیرته هغه سره ملګری سو یو هغه بې عزته خلک دي چې هغو خپل اسټران دي او د خپلو شخصي منافعو د خاطره تا ته کنځلې کوي ته پوهېږي چې هغو حق لري تا ته کنځلې وکړي ځکه تا د هغو دوکانونه وربند کړي ځکه نور د جمهوریت په نوم هغو ته ګفټینګ نه کېږي ځکه نور هغو اتلان نه بلل کېږي سو تا د یو چا بسته دوکان وربند که خو هغه حق لري درته کنځلې وکړي بغیر د هغې نه چې یو څوک راپورته شي بې ګناه ماته کنځلې وکړي ما تر اوسه نه دی لیدلی صادقانه درته وایم بې ګناه هېڅکله ما چاته کنځلې نه دي کړي یا به د مذهبو کوم دوکانداري دوکان مې وربند کړی په جعلي آی ډي راپورته شوی کنځلې کړي یا د جمهوریت په نوم کوم ډوزمارو ژوند بازار مې ورته بند کړی راپورته شوی کنځلې کړي یا د خیریه بنسټونو په نوم دلالان و چې کله پوه شو چې خلکو حقایق افشا شو راغلي راته یې کنځلې کړي سو کله چې تاسو ته کنځلې کېږي تاسو باید یو ځلې په اړه فکر وکړئ چې چا درته کنځلې کړي ولې درته کنځلې کړي که وایي چې ماته بې ګناه کنځلې شوي زه فکر کوم دا امکان نه لري ممکنه نه ده ما د ټولنې په اړه باندې خبره کړې چې ولې پښتون په خپله یو لور ته په یوه سترګه ګوري زوی ته په بله سترګه ګوري په دې موضوع جوړه کړې نر پښتون افغان دې راختلی کنځا هم کړي بیرته تښتېدلی ما په دې موضوع جوړه کړې چې ولې ما ورته په خپل وطن کې دا پلان یو طرفه یا غیر عادلانه بحث دې کړی ورور ډاکټر صاحب قسم ده دا یوه خبر ته ډاکټر صاحب دا پښتانه افغانان دي دا 40 کاله دومره په غلطه لار دي چې فالوور دي کوم نوی ټیک ټاک ته هغه ته راغلي سوشل میډیا ته راغلي بر نه حکم راځي شوق نه مته دوه کنځا کوي Okay, fine. I agree to disagree ورور. زه درته وایم زه تا سره هم نظر یم ته خپله تجربه شریکوي زه خپله تجربه شریکوم ته مجبوره نه یې چې زما تجربه ومنې زه مجبوره نه یم چې ستا تجربه ومنم دا عرض ماته دا دی چې ځوانان راپورته کېږي ماته بېګناه کنځلې کوي زما عرض تاته دا دی چې زه 12 میاشتو 1 کال او 3 میاشتې کېږي چې زه په دې ټیک ټاک کې یم هېچا راته بېدلیله کنځلې نه دي کړي سو د ما د تا تجربه بېله ده او په انګریزي کې وایي agree to disagree په داسې موقعو کې به زه ستا نظر ته احترام کوم ته زما نظر ته احترام کوم آفرین ډاکټر صاحب چې تاسو ولې بې ګناه خلک کنځلې کوي او ماته بې ګناه کنځلې ما ته نه کې په زرګونو خلکو ته هم داسې کوي ویازي ما ته نه په زرګونو خلکو ته تا کمنټو کې کېږي یوه خبر ته کوم ډاکټر صاحب زه درته یوه خبر وکړم هغه مبارزین چې دا 10 کاله 10 کاله په دې سوشل میډیا کې مصروف دي کنه جمهوریت او امارات او دې نه موږ څه جوړ نه کړه دې په ځای راځي د خپل د وطن د ځوانانو په د ښځو دې په مشکلاتو وغږوي موږ ټولنه ډېر غلط طرف ته روانه ده دا سره ومنه بس بیخي الله دې اجر درکړي صحیح ده وغږېږه ولې نه دا خو تر ټولو ښه خبره ده ډاکټر صاحب چې موږ سار نه بېګا پورې جمهوریت او امارت کو دې نه موږ جوړ کړ شي بالکل هم نظر ډاکټر صاحب مو تاسوان مور پلار بریخي ایران نه تر هغه پورې په ډیرو سخت راغلی اروپا کې دلته پیک اډي جوړه کړې ده سار نه ماخه پورې ناس یو بل ته کنځا کې شي ټکي هغه ولې سبق نه وي هغه ولې تعلیم نه کوي هغه ولې یو ځکه ځان پولیس کوي نه هغه ولې ډاکټر کوي نه هم د سیده کنه بالکل زه در سره نظر یم په دې برخه کې اما په اوسني شرایطو کې زه هغې ځوان ته نصیحت نشم کوی زه ځکه هغې ځوان ته په اوسني شرایطو کې نصیحت نشم کوی چې تر اوسه پورې یو ښه الګو نه یم جوړ شوی که شکیب خپله ناسي ښځو ته مال وایي څنګه یو بل ځوان ته چې دی نصیحت وکړي چې ته ښځو ته احترام وکړه سو زه تاسو ته وایم تاسو الګو جوړ شئ د دې په ځای چې خلکو ته نصیحت وکړئ او که چیرته نصیحت کوئ په کومنټونو کې هغه بیچاره ځوان ته نصیحت مه کوئ چې په فیک آی ډي راځي هغه نه څوک نه اغېزمن کېږي هغه بیچاره ځوان ته نصیحت مه کوئ چې هغه ټول لس فالووره نه لري په هغه باندې باید نامکشي ونه کړو که چیرته واقعا غواړئ نصیحت وکړئ واقعا غواړئ په نړۍ کې اصولي بدلون راولئ ټیکهدارانو باندې حمله وکړئ او ستونزه زموږ دا ده چې د ټیکهدارانو لایوونو ته چې ځو بلې صاحب
اما د یو مظلوم بیچاره چې ټول 10 فالووره نه لري او ماته چې دی ناست دی 1 ساعت په 1 ساعت کې زه راوانخلم زړی راته ډک شي درز راته کنځلي وکړي چې کې به خدای دې بروتونه کل که زه په هغه وغږېږم. That's not fair. سو ته حق لري چې دښمني وکړي. ځینې خلک د ښکته خلکو سره دښمني کوي، ځینې خلک د خپل لیول خلکو سره دښمني کوي. زما خوښېږي چې د غټو مالونو سره دښمني وکړم. غټو مالونه مې هدف داسې نه ده چې مې خو سره دښمني وکړم. یعنی داسې یو دښمن دی چې هغه سره جنګ وارځي، لکه ایران چې امریکا سره دښمني کړي. اوس دا څه معنا چې امریکا راشي افغانستان نه ټنګ جګ کړي؟ افغانستان خپله مظلوم هیواد دی. سو که جنګ کوئ پوتین راګیر کوي. او په دې ټیک ټاک کې ډیری خلک شته، څوک ځان ته پوتین وایي، څوک ځان ته کیم جونګ اون وایي، څوک ځان ته ټرمپ وایي، ولس یې تباه